د نازعات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 9 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 46 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي، او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي، او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. او به وایي دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان کوي. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. هل أتاك حديث موسى. آیا تاسو ته د موسی د قصې خبر رسېدلی دی؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردګار د توآ په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده، او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې، او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته یې سترې نښانې وښودلې، خو هغه دروغجن کړه او یې نه مانه. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل، نو ده نارې کړې ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا دپاره چې وویریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. آیا ستاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان؟ الله هغه جوړ کړی دی. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. د هغه چتې ښه هسک درولی، بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی، او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځ یې روښانه کړې ده. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده، له هغې څخه یې د هغې اوبه او شنیلي راویستلي دي.
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم او غرونه مو پکې خاک درولي دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه همدا دوزخ د هغه استوګنځی دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و جنت د هغه هستوګنځی دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلک له تانه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي؟ فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې د هغه علم یوازې الله لره دی ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې د خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده.